السلام علیکم ګرانو محترمو زده کوونکو، تاسو صمیم مو بیا هم په خدمت کې جانان رسو د امید د شپږم درس چې مشترک عملي درته تشریح کوو. مشترکې عملیې به څه ډول زده کوو؟ د مشترکو عملیو د زده کولو لپاره لاندې طریقه اجرا کوو. لومړی راځو قوسونه خلاصوو. لومړی قوسونه خلاصوو. دوهم په عملیه کې که توانونه کې وو نو بیا یې توانونه ساده کوو. دریم به څه کوئ؟ دریم ضرب او تقسیم. په دې کې چې کوم یو مخکې وو لومړی به هغه خلاصوو. څلورم دریم به ضرب او تقسیم عملیه اجرا کوئ او په دې ضرب او تقسیم کې چې لومړی کوم یو مخکې وو، که ضرب مخکې وو ضرب به خلاصوئ او که تقسیم مخکې وو تقسیم به خلاصوئ. څلورم جمع او منفي یا تفریق. څلورم جمع یا منفي یا تفریق. دغه طریقه یې ده د زده کولو لپاره. ساینسپوهانو یو بله هغه هم اصطلاح هم وړاندې کړې ده د مشترکو عملیو د زده کولو لپاره چې څه شی دي؟ کتزجم. کتزجم معنا څه؟ کتزجم کاف معنا قوسونه، ته معنا تقسیم، دوات معنا ضرب، جیم معنا جمع، میم معنا منفي. نو دغه هم ساینسپوهانو وړاندې کړي دي. نو اوس راځو مثالونه. لومړی مثال راځو دغه افاده دغه د دې افاده چې ده دغه ساده کوو یا مشترکه عملیه. نو لومړی راځو درې خپله لیکو. درې جمع څلور مربع ضرب اته تقسیم دوه جمع. اوس راځو قوسونه خلاصوو. قوسو کې به څه ویلي وو په شرطونو کې؟ لومړی به ضرب خلاصوئ. ضرب ته راځو. څلور په پنځه کې شل جمع درې درویشت جمع درویشت مساوي څو. وګوره قوس خلاص شو. د مکمل قوس نه درویشت راغلل. اوس راځو بیا هم درې جمع. اوس راځو دغه توان ته. اول لومړی توان په دوم شرط نه توان ویلی وو. څلور په څلورو کې شپاړس ضرب اته تقسیم دوه جمع درویشت مساوي څو. اوس راځو بیا هم درې جمع شپاړس په اتو کې ضربوو. څو کېږي؟ شپاړس چې په اتو کې ضرب کړو شپاړس ضرب اته عملیه مو ویلې وه. اته په شپږو کې اته څلوېښت، اته څلوېښتو کې اته ضرب یو اته
اته دولس یو سلو اته ویشت کېږي نو جمع یو سلو اته ویشت تقسیم دوه جمع درویشت مساوي څو کېږي بیا هم راځو اوس به څه کوئ ضرب عملیه ختم شوه اوس به تقسیم اجرا کوئ درې جمع یو سلو اته ویشت چې په دوه تقسیم شي څو کېږي څلور شپېته کېږي ښه څلور شپېته دا خو خلاص شو جمع درویشت مساوي څو بیا هم راځو بیا مو څه ویلي وو جمع و منفي تقسیم هر څه خلاص شو اوس جمع و منفي کیسه راغله اوس منفي نشته ټول به سره جمع کوو درې جمع څلور شپېته دا دې اووه شپېته اووه شپېته جمع درویشت نوي دا مو ټول سره جمع کړل نوي راغله نو دا ټول چې سره جمع کړئ نوي کېږي نو د دغې په دې ځواب مثبت نوي راغی اوس راځو بل مثال ته دوهم مثال لومړی راځو ګورو قوسونه شته دي لومړی قوسونه خلاصوو څلور چې درې سره جمع کړئ اووه کېږي اووه ضرب دغه د ضرب عملیه علامه ده ضرب دوه منفي شل تقسیم درې اوس دا څه دا کوو اوس لومړی راځو ضرب راغلی دی تقسیم وروسته راغلی دی لومړی ضرب خلاصوو اووه ضربې دوه څوارلس څوارلس منفي شل تقسیم درې اوس به دا څو سره مساوي شي اوس راځو لومړی مو ویلي وو چې تقسیم خلاصوو د منفي نه مخکې تقسیم راغلی دی په شرطونو کې څوارلس منفي د شل چې په درېو باندې تقسیم کې څو راځي شپږ اعشاریه شپږ کېږي نو دغلته شپږ اعشاریه شپږ ترې منفي کوو اوس به څو کېږي د څوارلس څخه چې شپږ اعشاریه شپږ منفي کړئ نو اته اعشاریه څلور به راځي اوس دغه سره منفي کوو مساوي کېږي اته اعشاریه څلور نو دغه به د دغې پدې د سره کولو ځواب شي اوس راځو یو بل مثال ته دریم مثال شپږ تقسیم دوه قوس شروع یو جمع دوه قوس بند نو دغې پده صدا کوو لومړی راځو څه کوو قوس خلاصوو شپږ تقسیم دوه قوس چې خلاص کړو یو جمع دوه درې کېږي دلته به څه کوئ کوم عملیه نشته کله چې قوس راغلی نو د ضرب عملیه به اجرا کوئ ضرب درې مساوي بیا صدا کوو اوس څه کوو لومړی تقسیم عملیه راغلې ده تقسیم صدا کوو شپږ چې په دوه باندې تقسیم کړي درې کېږي درې ضرب درې مساوي څو سره درې ضرب درې مساوي نهه نو د دغې افادې ځواب نهه شو نو په همدې ځای دا درس بس وي ځکه بیا ډېرېږي تر بیا ښې چارې د خدای په امان